الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اما بعد، د احد غزا شروع تیر درس کې اجمالی دا ویل شو چې احد لا غزوه احد لا د احد غزا زکوي چې د دې غره په خوا کې دا شوی و او دا چې غره حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې زمونږ مسلمانینه ده او د غرض موږ سره مینه ده. د الله نبی به همیشه مثال کوم د ذکر کوي. دویم به دا ویل شو چې د کافرانو قومندانانو ابو سفیان، صفوان ابن امیہ، عبد الله ابن ربيعه، اکرمه او خالد ابن ولید هغه وخت کې د ایمان نور راوړي. دریم دا ویل شو چې کافرانو یو درې کارونه وکړي، یو دا چې چندې راځم کړه ځکه جنگ کول د ګران کار دی، او دویمه تحریک شروع کړه د رسول الله په خلاف باندې تقریبا 3000 جنگیان تیار کړه. دریم دا مسله وکړه ځان سره یو پنځل زنانه راوستي چې هغه د فوجین له شیرونه وي او د غیرت خبرې کوي، دوی به تختی ده. او سلورم شعراء د ځان سره ونه ولا ابو عزاء الشاعره، مصافي و غیره چې دوی پر خپل شیرونه کې داخله کړ تحریک اول چې اي خلکو دا کار وکي او دا وکي او دا. رسول الله له ملګرو اطلاع را ورسول عباس صاحب چې شو پروګرام دی هغه ابن کعب سره مشوره وکړه او باز قومندانان راجم کړل چې څه صورت حل لوي دا. درې تقسیم مدینه کړه، څه مجاهدین په کوڅو کې ګرځول او څه په سرحداتو کې نه ول او څه محمد رسول الله په دفاع کې و، سعد ابن معاذ و غیره. د نور سبه ملګرو مشوره واخصه چې په داخل کې جنگ کوو که بار وځو. د الله نبی دا ویل چې په داخل مدینه کې به جنگ وکړو، چې ویل چې نه بار به شي وځو. خو علي صاحب دا خبر وکړه او حمزه رضی الله تعالی عنه قسم په الله زبر وړي او نفرم ترسو شهیدی خلکو سره په میدان کې معلومه نکو. بای صحابه ویل یا رسول الله موږ بل خپل بیان سره هم بستریونه کو درسو چې دوسر میدان کې معلومه نکو، دوی دل ترازی او موږ په کورونو کې غلي کینو. حدیث کې راځي د جمعې مونږ وش ترغیبات ورغل کورونه نو رسول الله دوا زغری واچولې او خپل توري غاړه له واچول. عمر شه عمر وته د امر وته ملګری روان شو. یو قبيله باندې ورته تقریبا زر مجاهدین رسول الله سره و او څه د زغری مری اسونه وسره نو شه سوارانم نو. حدیث کې راځي دا قبيله په اسهو باندې د شګوا چې هر کس ماسته ورسره ویني وی ویلې چې موږ تاسو په کومک کې ودرېګو د خزرجانو سره زمنګ ولیدا. د الله نبی ورته ویل چې ایمان امر راوړې کنم دی راوړې وینا وې ز چرتم یو کافر نه راخلم چې مشرک په اوامه. د رسول الله انتهایی غیرت او ایمان. تاسو د خپل اسما ضرورت نشه خو مازیګر موږ شو کې روان شو شیخان علاقه لرال د مکه موږ باندې چې وکړه ما خصن موږ مو کې د مشپې کومه څوکیداری چې وا محمد ابن مسلمه اغله ورکړو دغه ملګرو له او د رسول الله څوکیداری چې وکړه هغه زکوان ابن عبد قیس د نبی کریم علیه الصلاه والسلام څوکیداری شروع کړه. راتل وی چې د سر منشو منځ وکې نو وی ویلې شي د شوط په علاقه کې د منځ شو. خو دینه مخکې چې کړه د ابوال اخره خلک را رسیدله د مکه مشرکین. ابو په سعودي کې د شوجره چې پاکیزه کې د محمد رسول الله مور دفن ده امینه بیبي. نو هندیر خپل فوج له ویلې او د قشان ابو سفیان له راکته شو چې کله راکته شو وي د محمد د مور د قبر بوران کو چې د زړه یو درد ورکو ځکه د زموږ ډېر کسان وژلي دي نن د شکار کېږي چې د مړي مور د ختمه وجو نیم ختمه. ابو سفیان ورته ویل چې ردا نظر خانه ده او نور ملګرو مې ویلي یو خو وجه در چې دا بس مونږ پر یوسف باندې دلالت کوي چې دا ډېر کمزوري دشمن مقابله نشي کولای او دا کم همت انسان کار دی. او بل وجه په کې دا د کچرته مونږ د مینې د قبر وران کو رسول الله له بزور ورکو دي صحابه ولا خو قسم په الله دا جن خو دوه اړخ لري کې په مونږ را غالب شو به بس مونږ خبرونه اخوا دي خو کی څه چې کیا بر سره کی تر چاره مړي بیزتی کو راغه قبرستان ورانو نو صاحب کی دې خبر نه تیر شو. د دشمن فوج 300 فوجانو سره 3000 فوجانو سره رااله عینین علاقه دلته واړول. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ام خپل کسان را تیار کړه. زر سعد ابن معاذ او سعد ابن ربيع د دوړو توري واچولې د محمد رسول الله د فوج نه مخ کې لاړل چې لار وګور تعقیب وکړي. دوی په لار کې روان دي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مسجد نبوي کې عبد الله ابن ام مکتوم امیر مقرر کې دارالخلافه خمخه ونه منده په کار دی ټول زمنا او دا اق صحابي له ورسره ان شاء الله راشي. سوره عبس الله مبارک را لګلې د رسول الله له یو قسم ته ترغیب ورکړي او دا تنبيه ورکړي چې اې الله نبی دې ملګری بډیر لحاظ سات د سره دین دی دا بل سره خبر لغوک دی نه گدي. نو شکل د شپې وې دي چې لړاله او دا پیراو څوکیداری مقرر کړ شنو د سحر منځوش
شو طلاقه کی د سر مونږ کړه بدیجه کې وکړو شو رسول الله د دینه مخ کې درې قطعات جوړ کړو یو د مهاجرینو قطعه یو د انصار او بل د خزرجانو د مهاجرو د قطعي هغه مسؤل او د بیرغ مسلې مصعب ابن عمر العبدري لور کړه ورس ان شاء الله دې صحابي څخه فضیل به راځي او د اوسینو بیرغ شری هغه اسید رضی الله عنه لور کې او د خزرجانو بیرغ شری هغه خباب ابن المنذر لور کې ودا ځن سرواله او بیرغ په جګړه کې د ډېر مهم حیثیت لرو چې د چا جړډو بیرغ بسم لستو پرې بوته نو هغه به دا معلومه شو چې د خلکو میدان او بیللو پاګې دنه کوم دغه بیرغونه لګيږي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وبيدي زما په دې لاس باندې بلوا الحمد د حمد جنډي د الله نبی فرمایي وکم انسان چې بدی دنیا کې غداری او خیانتونه کوي په اغي دنیا کې به د کوناټو په دې سر کې ورته الله یو بیرغ ودري هذه غدره فلان و فلان و فلان چې دې شړې دا خیانت کړي دې شړې دا خیانت کړي ار شړې به معلومه یو پیښنی وي دنیا کې دا جنډو الته نو سر مونږ کله وشل شو طلاقه کې وی ویلي رسول الله د ملګرو له وختي مونږ کې وایي چې لاړ شو د غره بدر علاقه وګورو ودې احد چې په کوم طرف باندې میدان برابر کو دفاعن چرته کې نو تعرض ولا ملګری وغیرہ عبد الله ابن ابي ابن سلول المنافق ویلي وځه خو دې جنگ ته تیار نه یم منافقان به په پرځد د جهاد کې میدان پریدي دی خو راځي چې د خپل ملګرو له شي علامه دا په څه باندې موږ جنگ کوو نه موږ نسمه کلاندې کړي دا نه موږ چرته پټی لاندې کړي دا محمد اسی سرزور د جګړې لمبوزي جنگ دی دریسو کسان د خپل واپس کړ نظر کسانو پای کې دریسو کسان مطلب د لخر درې مې سو واپس شو تقریبا وسو شیخ کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم شو دا کار ولې وکي یو خدای او علماء ذکر کړی دا بیان کړه چې زما پرای باندې خلکو عمل ونه کی نو زه تیار نه یم چې زه جنگ وکم زما را دا چې په داخل د مدینه کې موږ جنگ کوو تاسو به بار راويسو دا باج انسانانو سره د خپل رائے ډیره مهمه وي زما رائے څوک منی او زما رائے نه منی او دا زما خبر له څوک وګ دی او زما خبر له وګ نه ګری دا فرعون قانون مچاغو به خلکو باندې خپل رائے منلي رائے دوی موجه علماء دا ذکر کړی دا وې د په دې مناسبت باندې دا کارو کو چې موږ په میدان د جنگ کې د غدریسو کسان وروسته کو په دې مسلمانانو کې به یو تزلزل راشي چې تزلزل راشي هغه به همت شراو به تختی محمد او سملګری په دې کې فاتح علیه الصلاه والسلام دشمن براشي ایسه دا به اوجنو په مدینه کې به ټول اسمان مشری ورخطا کړي و دا چې اسمان مشری څنګه ختم شو څنګه فاتح نشو وې دا درېسو کسان چې کله د وګرځول عبد الله بن عمرو باندې صحابي د جابر ابن عبد الله د جابر شپلار هغه به شورمن ډاکټر ورته ویلي یا اعداء الله یا الله دشمنانو نن په میدان د جنگ تاسو ولې ورسېږئ دا په مجاهدینو باندې څه خسر کوي دا چاله معلومات کیږي چې کوم سړی په داخل د جنگ کې چې لکه دومره کسان تسلیم شو دومره کسان وتښتیدل او دا خو موږ تاسو په دې کې نه شو موږ لري عادي غو معلومي کی کوم سړی چې قومندان د جګړې او دغه د شي زیات کثرت سره ملګری او به د شدید ملګری چې کسان دیم کمی او دشمن مصالح امکانات سره راغلي او ستا کسان وتښتي یاري وسړي شي روس شي څومره سره درد رسیږي عبد الله سے ورته ویلي د الله بندگانو jihad وکي که jihad نه کوي نو به خو دفاع خپل وکي دا خلک د حق ځان اسمن بشدل ترغلي او تاسو په میدان د جنگ کې حاضرین نه کوي او که تاسو چرته د رسول الله په تایید کې ونه درېږئ اسمن په الله باندې یقین دي چې الله ملائکه راولي کی عبد الله ابن ابي بن سلول ورته ویلي لو نعلم كشرت موږ په جنگ باندې پوي دي نو موږ بس خبره منلې وي موږ په جنگ باندې نه پوي به غیرته خبره وکړه دا عبد الله رسول الله صحابي دا خپل بچي روغتو د شپې جابر صاحب الله ورته برېړه کې دا الهام ورواچ ورته ویل چې ازما بچیا سبا میدان د جنگ ګرمي کې دي چې سبا کې شهید شمه نه خويند استادي او فلان اې دي خلکو سره ګور ډیره خرویه کوا ډیر احسانونه وسره کوا ظلمونه په مکوا او بل دا چې ما باندې يهودو خرج دا معنا ادا کا سبا چې څنګه جنگ جوړیږي اول پکې دا صحابي شهید کیږي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی چې کله دا شهید شو رب العالمین وسره مخه خبره وکړي دا څومره د کمال صحابي دي د الله نبی فرمایي د نور خلکو سره د پردینه اخو الله خبرې کوي لیکن د عبد الله صاحب سره مخه خبره وکړه ځکه ډېر د غیرت خبرې کړې وي چې ورته ویل د محمد رسول الله تابعداري وکړي جهاد وکړي که جهاد نه کوي اي خلکو دفاع وکړي او به وصیتونه هم کړو د خپل بچي د خپل اهل مبارکي د لوريانو مبارکي او د قرضونو مبارکي مجاهدین څنګه د الله په نسبت ډېر قیمتي او چت خلک دي الله ورسره مخه خبرې به کوي زموږ سره د پردونه اخو خبرې کیږي او د دې خلکو سره مخه دا به شهیدم شو نو چې کله دا وګرځي دلاړو څلورمه په خدا او شي بنو سلمہ او بنو حارثه
د دوه قسم خلک طایفه مسلمانانو وي د دې په دې ډونه کې موږ سره کمزوري رااله چې لکه زر کسان یو درې سو د وګرځول وسواله نو موږ سره په پاتې کوم شو جانب مقابل څومره مصالح فوج راوستي موږ هم غواړو چې جنگ نکو دا مسله به رااله او بیا په دې کې د اختلاف پیدا شو چې دا عبد الله ابن سلوله دا اوس منافق دی او کدا مؤمن دی چا ویل دا مؤمن دی ځکه منځونه کوي روزي نیولې دا کارونه کوي چا وی دا منافق دی لیکن په میدان د جنگ کې چې کله جهاد پر ذهن شي او تر تخته دلیل به دی معنی چې د ارتداد په مرتبه کې تواقع شي الله رب العزت صحابه ول ادب ورکي چې د محمد رسول الله ملګرو د دې خلکو بارے کې تاسو ولې د اختلاف کوئ چې دا مؤمنانو کدا به کافرانو دا الله زلیل کړي دا بیمانه خلک او بني سلمہ بنو حارثه ول الله د ایتونه راولېګل چې الله تاسو ولی دې تاسو دوسه دې خلکو خبره ممنئ قوي کړي جابر سے بدا خبره کوله وکبدي ایتونه کې الله موږ باندې ردونم کړي دي او موږ له یو قسم ته تنبیم را کړی دا خو موږ په دې باندې خوشاله یو چې الله موږ سره اعلان د دوستانه کړي دي الله موږ ولی دي الله موږ دوست دي لیکن په محمد رسول الله باندې دې خبره هیڅ اثر ونه کی وی ویلې چې دې غره لمنګ زو پنځمه په خدا وشوا خو په دې شو کیفیت باندې باید موږ ځان ورسو چې نه په دشمن باندې مخامخ ورشو او نه ډیر شلل راتاو شو کم د ځوان بې کم د ملګری بې چې موږ د مخامخ پر دشمن باندې ورم نشو او لری د مرانو شو دغه خپل زیاله د ځان ورسو مرشولا ابو خیثمه بن ابو باندې صحابي ورته ویل یا رسول الله ودا کار مالایت دا مخه شو مجاهدین ور پسې شو سیرت په کتابونو کې راځي په مخله او باغ راغی اغا د یو منافق مربح ابن قیزی ودا منافق په سترګو باندې ډون د خاور راواخه محمد رسول الله راوشندلی او داغه ملګرو لا وکته شرط د الله رسول اسما پر باغ باندې مرزا صحابه په صحیح راواغستی او وی ویل چې موږ دا وښو د الله نبی او مې وژنې وې د استرګې شړندې د قشن غړي مړون دي دا پوجلو کې څه پیدا نشته دلیل په دې باندې چې انسان به بیزه قتلونه نه کوي خاص کر مجاهد سره او پاتیره واقع کې دا خبره موږ تاسو معلومه شوه چې کم سړی د اول نه مسلمانې الله اخر کې دغه د اسلام د وجه نه د فایده ورکړي ثابت قدمي او دا اول نه چې سړی د اسلام سره ټکو برګي داغه د ټکو برګي به راکاره کیږي ایس الله به اخر کې دا مرتد کوي عبد الله ابن ابي ابن سلوله دا اول نه د ایمان نور راوړي اول چې مجاهدونو په سب کې را داخل شو په دینت باندې نور راغلي چې د اسلام جنډه دی اوچتش بلکې خپل شخصي اغراض و نو کله چې جنگ ګرميږي نو ایسره کافرو په خوا کې ودرېږي تاسو به د تجربه سره معلومه کړئ یو سړی ډېر قرباني ورکړي یو ډېر شهیدان به ورکړي خو لیکن د ایمان او د اسلام د وجه نه د غیرت د وجه راغلي دی بل مسلې د وجه راغلي خو چې کله کوپر راشي د کوپر په سب کې ودرېږي داغه خبره تایید وکړي ستاسو دماغ کې به دا خبره واردېږي چې لکه دغه هم مجاهد صاحب ته ډېر قرباني ورکړي یو ډېر تقریرونه او دا قیدونه تیر کړي او دا مسله او دا نن څنګه کوپر بلمن کې پرې وته وجه دارا چې د اول نه د ایمان نو اول نه چې د جهاد شروع کړي بدینه د اعلی کلمت الله شروع کړي نو نتیجه دلته راخاره شو نو ورتیر شو ورل وکله چې د وحد الاخره ورل د غرلا په دې شو کیفیت کې رسول الله خپل مرچه جوړ کړي شاله غر پات شو اوچت ځای کې د مرچه جوړ کړي د غره دی بیخ کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام قوا واړه ولې نو د کی طرف لا منذر ابن عمر په نامه باندې صحابي او هغه قومندان سر ګروپ مقرر کړي چې د مجاهدین صح د شه طرف له زبیر رضی الله عنه تشکیل کې او دغه ماویني مقداد ابن اسود مقرر کړي او جبل الرومات د شمال طرف له غرو هغه کې عبد الله ابن جبیر ابن نعمان الانصاري مقرر کړي وې دې کې به تو وشيږي او ډیر وشیتونه ماغله وکړه ورته وی ویلې وی ګوره په دې ځای کې چیرته د اسونو والا راتلنو د خوشو بارانونه قرباني کوي 50 کسان یې غلا ورکړه دویم کوم په دشمن باندې ورغله واغم تاسو نسلو ماتم کړه ام تاسو برکت کېږي نه دریم کړي دشمنانو په موږ باندې اسونه راوځغله موږ بالکل د اسونو لاندې کړو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کوم موږ چیرته مرغان وو تکته ول ټک شو ام تاسو بل راځي نو دی خوشاله غره او د دې غره په دې بر طرف کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ملګرو تشکیله دی کی طرف له منذر ابن عمر شب طرف له زبیر رضی الله عنه او دغه په معاونتوب کې مقداد ابن اسود جبل الرومات کې عبد الله ابن جبیر ابن نعمان الانصاری چې 50 تکړه مجاهدین دغه سره کېنول او اعلان د خواله دغه کسان راولېګل تشکیل کړ چې یو کس هغه زرو کسانو زور لرلو ځکه د رسول الله مجاهدین و الته مدینه فاتح شو دشمن په ایمانس کې راغی دی خو نبی کریم علیه الصلاه والسلام راغی او طریقه تشدید جنگ هم دا و چې د غرنه غي خو به سوګ راتلی نه شو ګویا کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین ډیر یو مزیدار او قصص مکه ورکړه او ناشنا تکتیک سره د خپل فوج په ځبانه کې
قیامت پورې چې څومره جنرالان راځي چې کوم نقشه رسول الله جوړ کړی د حیران مشي چې سره کوم نقشه وا دې برابر کړه د دشمن د پوش پګه مسله ده اجمالی تشکیل کوم چې دا وشتون کې وا اغه خالد ابن ولید مقرر کی و دا عبد الله بن ربيعه اې دي اسونو د غشو وشتون کو قومندان هغه کې او په دې منځ کې ابو سفیان ابن حرب روانو ورسره طرف باندې سفیان ابن امیہ دا ولېګل دیکي طرف باندې خالد ابن ولید تشکیل کې او چپ طرف له اکرمه ابن ابي جهل دا یو د قواو اجمالی تشکیلو ومه مسله دا و چې کله غوې میدان د جنگ راځي یو څو کارونه وکړه ابو سفیان سیاسي جګړه او فکری یو دا وکړه چې دا جنډه د بني عبدالدار سره وا او قانون درې چا سره به جنډه واغه ډېر عزتمنو د پوخانه دي خاندان سره دا پاتې و یو څو د غیرت خبره ورته وکړه ورته ویلې چې دا جنډه ساتل شي کني شي ساتل ګوره په بدر کې تاسو سره دا جنډه واسطه د وجه نه چې کله جنډه پری وته نو موږ شکست خوړو که ساتي شي کتر کا کني ساتي موږ لاره خپل فوجون له غیرت ورواچ هغه ورته ویلې غوسه کړاله قسم په الله چې دې جنډې اهتمام او د دې نیوله موږ ونه کو چې چا پلار مونږ ته موږ ګورې چې موږ څومره قرباني دلته وسور کو دا کار شو کې نور لاړو انصار له وی یا اهل المدینه یا اهل یثرب اې دې اثر بولا زمون جګړه د محمد سره دا غره تر زمانو سره ده تاسو څنګه مخې راغلي تاسو موږ سره په سبانه جنگيږئ معنا دا چې په دې منځ کې دشمن غواړي چې د مجاهدونو کې د شو کار وکي چې لکه موږ له پلانې مجاهد پلاس باندې راکې او پلانې راکې ایسته بری کشرانو کې د شو مسله برابر شو خبر کې یو دو مجاهدین دې سبي والی يهود نو سوارا هم دا خبره کې چې لکه دا پلانې شیخ دا پلانې مجاهد دا به موږ له پلاس باندې راکې نور تاسو په خپل حکومت پويږي معنا دا چې دا ګور اساسو نه جدا دي خو چې کله په سړی کې ایمان نه به دا ټول مسلمانان په شان دی یو جسد هغه کې دې ملک باشنده دی او کنه لري هغه کړه بل ځای نه راغلی دی او ذکر بل ځای نه راغلی خو چون کې موږ مؤمنان یو هغه موږ د بدن یو ټوکړه ده هغه چې موږ نه غواړو اول موږ وښین دغه نه برسه به هغه اخلي دیو کیسه مسله به شروع کړه انصار په ایمان باندې آباد خلق و امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خبر و د ایمان بشاشت د زړه وردن نشو ورته ویلې سخت خبره وکړه ابو سفیان الله د سخت خبره وکړه چې بالکل دغه محسوس ولم نه من قال ما لا ينبغي سبع ما لا يشتهي کله چې انسان خراب خبره وکړي د څه خبره بوري چې اشتباه مرتنه راځي وې سبب موږ تاسو سره په میدان د احد کې معلومو ته خو غواړې چې راګه موږ محمد او دغه ملګری پرېدا موږ به دغه مخکې د خپل توري اول تاسو بری بدن نو باندې نه باس دا خبره چې کله انصار ورته وکړي هغه کې ورسش ابو عامر الراهب په نامه باندې وسړیو د نبی کریم علیه السلام دراتک نوړانه په مدینه کې د اوسینو مشرو بندگی کوله خو کله چې الله نبی راغی مشر دا شو خلک په دبا راجمه شو د پرېزړه کې حسد پیدا کی رسول الله متوجه حتی تر دې پورې چې خیره مجلس کې ورته وکړي وې د الله نبی کته په حق الله ته وساتې مال الله برباد کړي او که زه په حق الله ما وساتې وساتې الله برباد کړي دبه د شام نو د لړ سره داخله د فوجین را وسو د مدینه والا خلک قرباني والا یو شپه اوت الله رب العزت په عمر لړم باندې و چې ایسره وجنه مردار شو نو د ابو سفیان سره خبره کړې و چې د څه چل دي چې د مدینه والا پر مابین کې اختلاف راوړل د خپل خزرجان او سنت یو خواکا او د مهاجر منګل ځان لفرید چې برید منو کو ټوټه کو دی هغه د دې او سره خبره وکړي هغه د شي جواب دلم ورکړي چې دیم د شي یخ او قلار کې چې منګه امیر چې منو محمد صلی الله علیه وسلم منو بل امیر منګ نه منو دیږي چې زمنګ عزت او زمنګ ناموس او زمنګ بچي زمنګ زنانه زمنګ د بدنونو مالونه دا د ارڅ قرباني پر رسول الله قرباني دا خبره شورته وکړه داخله قلار کې نس څلورم کار به کې دا وکي پنځل زنانه راوستي دغه مشه هندې کوله د ابو سفیان خځې هغه چې شیرونه ویل شیرونه کې دا ویل چې اے مجاهد جنگیرانو او اے سربازانو تاسو چې متوجي کیږي ګوره د محمد ملګرو له متوجي شي او دا توري په کې ورکاږي کوي او کچیرته میدان موږ ټول موږ تاسو خپل غاړې درکو او موږ تاسو له پرشونو باندې سم څه شي کوي موږ سره به وکي هر قسمه خواهش بس تاسو پوره کو خو یاد ساتئ کله محمد مجاهدین له مخامخ نشوي موږ تاسو له شادر واړو موږ بس تاسو به ګوره کش زنانه نو خپه بو درنه مروري بو دا شیرونه چې ویلي نه یو دم خلک په جذبه کې رااله اتم کاردا و چې نبی کریم علیه السلام چې کله میدان د جنگ لراتلو نو دوس غره شولې وي او تور پټګي تړلې و چې پټګي دړل طرف دی ګیر لري سره واستو او تورې غاړه لا شولې د تورې ته کې نه وې سوي ویلې څوک به دا تور والي د خپل حق سره چې حق ادا کړي زبیر رضی الله عنه ته میدان لري ورته وی چې انا یا رسول الله زبدا تور والم د خپل حق سره د ترور زو پیغمبر علیه السلام څونه ویلې به ویل چې دا تور به څوک والی په خپل حق سره
علي ابن ابي طالب شاګر حضرت تر اوسه ورته راو دانګل ویل یا رسول الله زبې والم پیغمبر علی السلام بیت سونه ویلي دریم کرته ویل چې دا توره به څوک والی په خپل حق سره عمر ابن الخطاب راو دانګل ویل یا رسول الله زبې والم بیت سونه ویلي څلورم کرته ویل چې دا توره به څوک والی په خپل حق سره ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ ورته راغی ویل یا رسول الله دا توره به زو اخلم خو حق دې توري سره نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته حق دې توري داري چې د تی کې نبی استری دشمنان ور باندې وای تر دې پورې چې دا توره کګش وی مال راک توري اور واخسته حدیث کې راځي زبیر رضی الله عنه خپم شو شاول ما غا کړو مال رانه کړو خو به ورس ان شاء الله راځي چې ما دا خبره معلومه کړه چې ابو دجانه له حواله ورکړه دا ابو دجانه خبره به ورس ذکر کو چې په کوم کیفیت باندې د شهادت راځي وې دی وخت ابو دجانه شو د استر ټوټه سر نه وټړله او قانون دا و چې کله ابو دجانه د استر ټوټه سر نه وټړله دا به معلومه ده چې تر مرګ پورې دا وجنګي خلک به تیرېدل حق ودار چې دشمنان ور باندې قتل کې تر دې پورې چې دا ور باندې کاږي او دا ور باندې پڅ شي نو دا مسله چې شوله نه هم کار دا و چې دشمنان مخې لراله درې زره وسوال فوجین دي هغه د کتیبې چې کوم مشر دی طلحه ابن ابي طلحه العبدري هغه له ویل کبش الكتيبه د دې ټول فوج زمره یا ګډه ډیر قوي سړیو انتهایی مضبوطه وېدا پوخ باندې سورو مخې لراغه وی ویل چې زموږ مقابله به څوک وکي تور نه یې وسره وي بدن نم ډیر مضبوط او ډیر قوي وخ باندې سورو او ډیر سخت پهلوان مو په خپل وخت کې هیڅ د مقابله نه کوله وی په دې وخت کې مجاهدین دوی جواب ونه کړ به ویل چې زما مقابله به څوک وکي اوس دې مقابله لمغ راوتیو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ترور سے زبیر شه بشرو وته وسه مقابله به وکم حدیث کې راځي چې وروي دانګل میدان لري وته د شروع وته لکه زمری چې عمله کوي چې وروي دانګل دی وکلا جم پیواله چې پاس ورغه د وښنه لاندې چپکه راوي غرزو توري په سراوي سو امت ته ذبح کی الا لیکن یو دم نبی کریم علیه الصلاه والسلام الله اکبر کړه مجاهدینهم الله اکبر کړه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویل لكل نبی د هر یو نبی او رازدار وي او زما رازدار چې زبیر ابن عوام دی چې کوم وخت دا هغه سره جنډه وا دا جنډه د دې سړي ورور واخسته ابو شیبه عثمان ابن ابي طلحه العبدري وسمه مقابله بسوکو سید الشهداء حمزه رضی الله عنه په میدان لروته وسه مقابله بزو کما تورې چې بشراوال څخه گزارې ورګه بدی وګ باندې وې دا تورې لاندې د کلمو پورې به کې ورسوله پړ پوس کلمې وغیرہ د ارسره کار شو دریم دغه ورور بشراغه ابو سعد ابن ابي طلحه العبدري هغه دا خبره وکړه چې وزما مقابله به څوک یو جنډه لاس کې واخستا سعد رضی الله عنه ورته ګونډه ولا غشه وسره چې بدی زمان دی وشته پوری تر اورته غشه وسو مردار کې هغه نو داغه ورسه به جنډه مسافر بنامه باندې چې دا د طلحه ابن ابي طلحه بچو هغه لاس کې واخستا او وی ول چې زما مقابله به څوک کی وی په دې وخت کې عاصم ابن ثابت الانصاري رضی الله عنه ورته ګونډه واله چې هغه په غش باندې وشو هغه مردار کی څلورم په دې کې پنځما د کلا په نامه باندې وبل سړیو هغه دا جنډه وسه دا ټول یو خاندان دي هغه دا جنډه واخستا وی ویل چې زما مقابله به څوک کی زبیر رضی الله عنه چې به په ورمد انګل هغه بیر لاندې کې وی وشلو قطر کې شپګما یو بل انسان به راغی ارطاته به شرحبیل چې زما مقابله به څوک کی جنډه مالاس کې واخستا وی په دې وخت کې دوه صحابه رالل یا علي ابن ابي طالب او یا عاصم ابن ثابت الانصاري رضی الله عنه چې په وروي دنګل هغه مردار کی هغه وژلو چې قتل کې بدیجه کې شریح ابن قارث په نامه باندې وبل شړیو هغه دا جنډه پلاس کې واخستل دار هغه د ترسو یو یا دا هغه بچو ورارو چې زما مقابله به وسوګي کې بدیجه کې نو قزوان په نامه باندې یو سړیو هغه میدان لورو وته سره تی اول وړل دی وګرځاو جنډه تی وګرځاوله چې کله داغه نه جنډه وګرځاوله نو په دې ځکه یو بل سړي جنډه راواخستا ابو زید عمرو بن عبد المناف هغه چې راواخستا دا قزوان په به میدان لورغه چې دا سره تی اول به تی جنډه وګرځاوله ابن شرحبیل په نامه باندې بل سړی د یو خاندان نه دی لسم کس دا چې دا جنډه راواخستا نو قزوان په ورغه او هغه موالو یو لسم د دوی خادم په دې چې ولاړو سیار په نامه باندې چې لکه څنګه مشران دا غټول وژل شو لس کسان دی یو خاندان مړ شو هغه دا جنگ جوړ کې دا قزوان یو وژل دا یو ملګری یو وژل په دې کې دا زخمی کې قزوان چې دې کله زخمی کې نو حمزه رضی الله عنه سره و دانګل په دې یو لاسو دی بل لاس باندې ورته توره اوله دوړ لاسو ته کاټ کړه او نور یو دا جنډه ورته نور ځینې کې جنگ شروع خدای جنډې په صحنه کې داسې و نبی کریم علیه السلام د قزوان باره کې ویلي چې دا درې کسان یو وژل وې دا سړی به جهنم لشي
نو سوال دا وارث صحابه ورختا شو چې په دې کې ګوره ابو زید عمرو بن عبد مناف قتل کې ابن شرحبیل قتل کې او شریح ابن قارز قتل کې او دا څلور لوی پهلوانان قتل کړو به هم دا جهنم لذي وېزره دي سړي په شوم چې پیغمبر څنګه دا خبره وکړه وېجده چې په ستلم وېجده دا ولګېدو په یوځای کې دا چې ماقام شو بده باندې دومره سخت رااله چې نور برداشت نشو کوي د خپل تور نه زیوي د خېټه برابر کړ خودکشي وکړه وې ما بس را منډه کړ ورته ومه چې یا رسول الله تعالی چا بارکه کوم خبره کړو چې دا بور لورجي یقیني خبره چې هغه شکار وکي ویغه ویل اشهد الله اله الا الله نشتري حقدار د بندګي مگر یوازې رب العالمین محمد الله نبی لري چې زما خبره تصدیق وکي دي کې اشاره شو دی یو سړی په میدان د جنگ کې جنگيږي ډیر قوي کافران به ووجني دا ګوره مجاهد ظاهري د رسول الله په قیادت کې راغلو او د پیغمبر اسلام په ملګرو کې ولاړو او قوي کافران ووجل او اخر لاړ ګوره مرتد جهال معلومات نه کی چې اخر خاتمه انسان باید څنګه مجاهد خپل اخر خاتمه باندې نظر وراچوي د شي دنه کې چې لکه اسباب د غاړه کې کلاشینکوف دا راکټ دی پیکار و غیره او دای د شنو چې لکه اسماء مخله قران دی معلومات نه کی چې اخر خاتمه انسان څنګه کیږي اخر خاتمه دې شړی استخراب شو حدیث کې رسول الله فرمایي د دې دین حفاظت کې اگر کې فاجر انسان باندې ولې نه چې کله سلف صالحین دي حدیث را نو به شړل چې اسنه موږ 40 غنټې د قران او سنت سره ګرځو په څنګه کې موږ پراته یو په دعوت ډګر کې موږ پراته یو او اخر وخت کې الله موږ د فاجرانو په سب کې راوچت نه کی نیت صفا کوله او هغه صفا کېږي لسم په دی باندې چې انسان په الله قوي ایمان ولري یو په قیامت په قوي ایمان ولري دوا د الله د عظمت عقیده ولري درې د خلکو د مدو زمله به متاثر کېږي نه څلوره اق اسباب استعمال کې عمل په قبليږي پنځه د عمل نور سره جړيږي چې الله را رد نه کې شپګما د رب العالمین سره محبت ساته وما او د قشان د قران کریم سره مطالعه کوي کینه سره اتمه او عمل کوي پټ نهمه مجاهده کوي لسما یو لسما دعا د الله نه غواړه او دولسم په ارش کې عمل کوي نو دیجه پر خبره ورسېدله نو ان شاء الله کبر شرشه فورز باندې روانو بعد دغه نه په میدان د جنگ کې د یو بل سره شریک کېدل رب العالمین د محمد رسول الله تعالی درې موږ تاسو لپاره نصیب الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمته